نن په ډپارټمنټ کې د وایند اپ ورځ ده، مخکې د څه فیصله څه اراده ده؟ څه مطلب؟ د څه فیصله؟ زما د خبرې مطلب زما مسټر دې ټیم موږ یو تعلیمي ادارې کې ولاړ یو او دلته زموږ حیثیت د فیملی ممبرز په شان دی. موږ یو بل سره خپل خیالات ایکسچینج کولی شو، د یو بل پرابلمز شیر کولی شو، ډسکس کولی شو، د یو بل هیلپ کولی شو. خو زه هم دغه غواړم چې تاسو ما سره زما مسله شیر کړئ، زما حل وکړئ. د یو کلاس فیلو په حیثیت ما دا اعتراف کړی دی. خو زما پرابلم لږ مختلف دی. زه غواړم چې تاسو زما هیلپ وکړئ. بالکل، ولې نه؟ ضرور او د خور د رشتې په حیثیت اني ټایم زه هیلپ کولو ته تیار یم. شګفتو د لفظونو په هیر فیر کې ما نه زما مینه نشي تللی. مسټر که د لفظونو په تقدس ته نه پوهېږې نو دا ستا ګناه نه ده، دا ستا د سوچ او د اپروچ ګناه ده. اها، که د اپروچ خبره ده نو بیا جواب تا ته څنګه اپروچ کړی دی او د هغه تا سره څه رشته ده؟ فار یور کاین انفارمیشن هغه زما کزن دی او هغه سره زما د وینې رشته ده. پوه شوې؟ هلو هلو شګفتې، پیپر دې څنګه وکړو؟ بس ټیک ټاک. ټیک ټاک نه، ما ته پته ده. څه مطلب؟ مطلب دا چې څنګه دې پریویس ټاپ کړی دی داسې به فاینل هم ټاپ کړې. ضروري خو نه ده. ضروري ځکه ده چې میاشت د ورایه معلومیږي. بس دا فلسفه دې بند کړه او چېرته یو کپ چای راباندې وڅښه. ډېرې چې راځې ځو. ستا خبره په ګل بدله. لور خور د ورکړې شی دی، خو زما لور لا تعلیم کوي، خورې زما زوی هم لا تعلیم کوي او هغه شګفته لور سره په یو کلاس کې دی. د دې نه زه خبر یم او زما یقین دی چې ستا زوی به دومره بد هم نه وي. خورې زه د خپل زوی سر نه وینځم، خو که دا خپلې دې راسره وکړه نو کلسم خورې خپلوي په دغه طریقه جوړیږي. خو زه د شګفتې لور د مرزۍ نه بغیر هیڅ نشم کولی. بېشکه ته د هغې نه تپوس وکړه، خو فریدې خورې دا فیصلې د کشرانو نه د مشرانو وي. زما لور کشره ده خو قابلیت هغه زما نه مشره کړې ده. خورې همدغه خبره ده، ځکه خو زه غواړم چې هغه زما لور شي. ګورې بې نه واقع به مینه. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. بخیر راغلې لورې، الله دې بیبي رڼا یې کړه. ښه فریدې خورې اوس زه ځم. ډېره مهرباني، د الله په امان. دا څوک مورې؟ دا د جنګریز مور وه تا سره چې مورې دې ته وایي چې بیا په دې خیال په دې 2 قدم کښېنږدي. ها